دوستانو په هر حال کې د الله جل مجدهو نه یاره پکار ده او په ذهن باندې دا خبره کینول پکار دي او په ذهن کې دا خبره وردن نکول پکار دي چې په هر حال کې ما الله تعالی ویني کزه اودیم کزه ویخم کزه روانم کزه ولاړم که اورز وی او کشپه ده دا سوچ او فکر چې کله د انسان په ذهن کې وردن نشي نو ان شاء الله د الله په فضل سره به د ګناه نه کیږي او که ګناه ته شي نو بیا به د مغفرت او توبه کوي لکه یو حکایت ته یو ځل یو پلار کور ته راغی چې وی کته نو داغه بچي په جړا دی او چې غسوري وای او ډیر په خفګان او غم کې دی خپل پلار ته تاسو کو چې بچي اوله خفه یغه ته چې بابا جان نن ته شنبه اورز ده او سباله زیارت ته او مونږ ته کاری سی ویری دي چې دا هفته 13 شوا د مکمل هفته سبق بدنه سباله د زیارت پورز اورومه نو زه په دې ټینشن کې ما چې دا سبق ما ته یاد نه دی سبال و ما هغه سبق اوري نو کې دي شي او ممکن ده چې هغه مال وهل لکی مال ټکول لکی مو وਹੀ نو زه په دې غم کې نو دا والي سي ډیر زیات خفه شو په جړا شو او والي سي به ویل چې زما د ازوي د کاری سي ابن دومره یریدلې دي او دومره روب او دبدبه پر راغلی لکه زه د وګورو سبق صحیح و نو روما نو مال وهل لکی نو دی والد سی ویل چې موږ د دومره ژوندۍ تیر کا او عبس هم تیر کا د دې غونډې ژوندۍ باره کې به الله مونږ ته پوس کې پورز د قیامت نو موږ به الله ته جواب ورکړو د دې ورځو د سبق جواب چې د سره نشته او د وهل نه یریږي نو موږ چې دومره ژوندۍ عبس او فضول تیر کا د الله ذات ته مخامخ کېدل دي د الله تعالی په دربار کې ودرېدل دي الله تعالی سره چې کوم د خبرې اترې دي الله تعالی به د ژوندۍ باره کې د مال باره کې د وخت باره کې تاسو کوي د ځواني باره کې به تاسو کوي موږ به الله له جواب ورکړو دا سړی په جړا شو او وی ویل چې د دومره د کاری سیب نه ریږي دومره موږ د الله نه ریږو نو خپل بچی ته ویل چې ازویا ستا یره چې کومه ده دا عارضی یره ده بلکې اصل او حقيقي یره ده چې موږ د الله نو یریږو او د الله جل مجدهو تابعداري شروع کو نو موږ له هم پکار دي چې موږ د الله نو یریږو ځکه دا ماشوم چې د اورو سبق اوریدو نه یریدو چې د اورو حساب کتاب دی نو بیا په ورځ د معاشر زمون د غون ژوندۍ حساب کتاب دی او د الله په دربار کې حاضری ده د نیک متوفیق الله تعالی نصیب